په کابل ښار کې د لومړي مکروریانو اوسیدونکي وایي په روان ساړه ژمي کې دوی د کورونو د ګرمولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي له یوې خوا دا تیر 3 کاله کېږي چې د مرکز ګرمویو سیستم غیر فعاله دی او له بلې خوا د سونتوکو موادو بیې هم لوړې شوي دي چې ډیری خلک یې د رانیولو توان نه لري. مدت 3 سال است که فعال نشده. شاوخوا 3 کاله کېږي چې مرکز ګرمیو سیستم نه دی فعال شوی. په هغه وخت کې کومه تخنیکي ستونزه پیدا کړې وه. بل خوا بیا چې کله د حفظ مراقبت لخوا ټولو بلاکونو ته وویل شول چې تاسې باید له 45 څخه تر 50,000 افغانۍ د دې سیستم لپاره بیل تحویل کړئ او تاسې به له 15 د کو څخه تر 15 د هوت میاشتې پورې به مرکز ګرمۍ فعال وي. په دې د خلکو وس نه رسېده ځکه اقتصادي وضعیت خراب دی، پیسې نشته، بیکاري ده او ډېری خلک له وظیفې لرې شوي دي. نو کله دومره پیسې پیدا کولی شي؟ والا خپل دا مشکلات د کار نسته، بیکاری د ټول بیکار است، کار نسته، لرګي قیمت دی، زغال قیمت دی، نور گاز قیمت دی، چا واسه توانایی نسته چې یو بخاری واخلي یا گاز واخلي یا بل څه وکړي. نو مشکلات زیات دي ځکه چې قیمتي د نظر سکال کار نسته، هر کال به کار وي او ښه بد به سکال بیکاری زیاته ده. د زړو مکروریانو یو شمېر اوسیدونکي بیا د عمومي مرکز ګرمویو د سیستم د غیر فعالېدو په اړه وایي دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او بیکاري هم له حد زیاته شوي نو نشي کولی چې د کورونو د تودولو لپاره دا سیستم فعاله کړي. فعلا دغه ګاز دی وروره دغه ګازونه استفاده کوي که برقي بخاري لګوي او که نه دغه ګازي لګوي. اما کوټو کې ما یو خونه کې همالته یو کوټه کې ناست دي سره د اولو بچیانو سره خلاص زیاتې عمر داسې ژوند تېرېږي. خلکو ته اقتصاد ډېر مشکله ده، ډېر سخت ده. دا توان نه لري، په دې خلک ډیر فقیر دي، فقر د اقتصاد وضع ښه نه ده او خلک د اتاقه کې موس کراګانې هم راټیټې شوي دي، ټول خلک مشکل سره مواجه دي. د مکروریانو د ساتنې او څارنې دولتي شرکت رئیس بیا د مرکز ګرمویو د سیستم په اړه وایي چې دوی د تخنیکي اړخه هیڅ کومه ستونزه نه لري او اوس هم دې ته تیار دي چې دا سیستم فعاله کړي. خو زیاتوي ځینې نورې ستونزې شته چې د مرکز ګرمویو د فعالېدو مخه یې نیولې ده. موضوع د مرکز ګرمۍ کې تخنیکي لحاظ باندې موږ بالکل آمادګي لرو د تقریبا 6.5 زره کورونو لپاره، اپارتمانونو لپاره. او چونکې تر دا اوسه لا نه ده چلنده سوې، یوه وجه د مکروزیت ده، خلکو باندې مخکني قرضونه پاتې. بله وجه د خلکو کې موافقت نشي راتلی دي. هغه کسان چې هغوی غواړي هغوی هم د دې څخه مستفید کېدای نشي. او دا سیستم چونکې وصل سیستم دی داسې نه کېږي چې موږ یو بلاک ته خدمات ورکو بل ته یې نه کړو، یا هغه کورونو ته چې هغوی غواړي هغوی ته یې ورکړو، هغه کورونو ته چې هغوی نه غواړي هغوی ته یې نه کړو. نو ستونزه د نه چلنه کېدو دا ستونزه ده. د لومړي مکروریانو اوسیدونکي د خپلو کورونو تودولو ته په داسې حال کې اندېښمن دي چې په روان بد اقتصادي حالات کې د سونتوکو موادو بیې هم لوړې شوي دي او له بلې خوا د سږني ژمي هوا هم تر نورو ډیره سړه شوې ده. عزت الله احمدزی، CMG کابل.